د اروپایي سیالیو په اتلولیو کې پرتګال پولنډ ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبي ته ووت. د پولنډ د بایرن مونیخ تکړه لوبغاړي رابرټ لیونډسکي د لوبې په 2 دقیقه ګول وواهه، خو نیم ساعت لا نه و تېر چې پرتګال بدل واخیست. په 33 دقیقه د پرتګال 18 کلن لوبغاړي ریناتو سانچز پولنډ ته ګول ورکړ. د لوبې نه یوازې په ټولو 90 دقیقو کې بلکې په اضافي نیم ساعت کې هم هیڅ ټیم ونه کړی شول چې بل ګول ووهي. خبره پینالټي شوټونو ته ورسېده. لومړنی شوټ د فوټبال نامتو ستوري ستیانو رونالدو د پرتګال لپاره په ګول بدل کړ. د پرتګال ګولکیپر یو توپ ونیو او په پینالټي شوټونو پرتګال بریالي توپ ته ورسید. په نیمه پایلوبه کې به د پرتګال سیال نن د ویلز او بلجیم په مسابقه کې څرګند شي. په ویلز کې ټولو ګرت بیل او آرون رمزي ته سترګې نیولې، خو بلجیم لا ډېر تکړه لوبغاړي لري.